السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ملګرو یو ځل بیا د همدې د سنسل د اپلیکیشن په باره کې همدغه ویډیو ده. دغه ویډیو حتما در سره ټول ملګري واورئ چې د نورې درې ویډیوګانې څلور ویډیوګانې ما پرې جوړې کړې وې، د هغې په مطابق همدغه ویډیو هم در سره وګورئ. ملګرو دغه سیسټم کې ډېر کسان داسې وایي چې خامخا کار ونه کړي یا به څنګه کار کوي، خو زه خپله دغه درته وایم چې کیدای شي کار ونه کړي. زه 100% نه یم پرې مطمئن چې باید دغه اپلیکیشن کار باید وکړي، یعنې زه هم پرې مطمئن نه یم چې څو فیصده کار به وکړي. صحیح ده ملګرو. نو تاسو سنسل اپلیکیشن چې دی ولې تاسو سنسل اپلیکیشن خلاصوئ، ما زه 80 افغانۍ تاسو ته وړیا درکوي. په دغه ځای کې تاسو ته 80 افغانۍ څنګه درکوي؟ وړیا درکوي. کله چې تاسو 80 افغانۍ تاسو ته وړیا درکړي، همدا ځای کې تاسو کتلی شئ کله تاسو 80 افغانۍ وړیا ترلاسه کړئ نو تاسو نه 500 افغانۍ نو تاسو هغه ورڅخه ډیپوزیټ کوئ، وروسته یې که ډیلیټ کوئ او که همداسې پرېږدئ ستاسو کار دی. بله طریقه هم درته وښیم چې پر همدغه کې تاسو که چېرې تاسو ډیپوزیټ وکړئ، داسې زه ته نه ته وایم چې یا ډیپوزیټ پکې وکړئ یا مه پکې کوئ. ما په خپله ډیپوزیټ پکې کړی دی 300 افغانۍ، خو زه په دغه مطمئن یم چې ما ته په 7 ورځو دپاره کیدای شي د سنسل اپلیکیشن بند نه شي، یعنې در 4 ورځې وتل دي ما چې ډیپوزیټ پکې کړی دی، 4 ورځې وتل دي ما چې 3 ورځې پاتې دي. ما ته به څنګه شي 300 افغانۍ ما ته خپله ورسیږي او وروسته به 94 افغانۍ زه نورې ترېنه وګټم. یعنې د سنسل اپلیکیشن څخه ما څو پیسې ګټلې وي؟ 45 یعنې 50 افغانۍ اول ما ته وړیا راکړې، 94 افغانۍ به دغه ورڅخه ویډرا کړم. څو افغانۍ به دغه ورڅخه ویډرا کړم؟ 94 افغانۍ. ټوټل 100 څو ته رسیږي؟ یعنې 108 ته رسیږي. نو زه مطمئن یم چې په د 3 ورځو کې به انشاءالله دغه سنسل اپلیکیشن بند نه شي. نور نه پرې پوهېږم چې دی به 1 کال کار وکړي، 2 میاشتې کار به وکړي، 3 میاشتې کار به وکړي، جمعه کار به وکړي، وروسته به بند به شي، خلاص به شي، نه پرې پوهېږم. یعنې زه هم پوره مطمئن نه یم چې دا به څومره کار وکړي. خو ما چې کله ډیپوزیټ په کولو ما دا فکر وکړ چې په 7 ورځو کې خو نه بندېږي، یعنې دا اپلیکیشن اوس نوی موږ ته راغلی، کیدای شي په 7 ورځو کې بند نه شي لکه نور اپلیکیشنونه چې 5-6 میاشتې کار کولو بیا به بند شو. نو زه هم اوس پر همدا مطمئن شوم چې کیدای شي د 6 میاشتې کار وکړي، خو هغې پورې زه د 300 افغانۍ او د 108 افغانۍ هم ورڅخه ویډرا کولی شم. نو تاسو ته هم دغه وایم چې تاسو پکې ویډرا زیاته مه کوئ. که چېرته یې کوئ 300 افغانۍ ډیپوزیټ پکې وکړئ، که چېرته یې ځنډ شو بیا پکې ویډرا مه پکې کوئ، کیدای شي په هماغه ځای کې در بند شي. که چېرې تاسو 1 سکنډ کمه شي زما ته راجع کېږي، یعنې دغه غوړې بیا زما بندېږي چې ځکه چې ما درته ویلي وو زه بیا د مسؤل نه یم چې تاسو پکې زیاته ویډرا وکړئ، خو همدغه اوس نه درته وایم. تاسو باید دغه کې اکاونټ د ډول جوړ کړئ چې کله 80 افغانۍ ورڅخه ویډرا کړئ بیا تاسو څنګه وکړئ دغه 7 ورځو کې که چېرې تاسو مطمئن یاست چې نه 7 ورځو کې زه 190 افغانۍ ورڅخه ویډرا کولی شم، یعنې 300 خپلې افغانۍ راکوي په دغه 7 ورځو کې روزانه 14 افغانۍ درکوي، نو بیا یې وکړه ډیپوزیټ. خو که چېرته تاسو نه یې وړئ بیا زه مسؤل نه یم. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي. نورو هغو ملګرو ته ویل کېږي چې تاسو ورته اکاونټ جوړوئ، صحیح ده، یا ستاسو په لینک باندې راځي. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو باندې پوره پوه شوي وئ.